تا چېرې زما په وړوکتیا کې خدمت کړی وی او تعلیم طرف ته دې بوتلی وی نو ولې به پولیس زموږ په دروازه کې ودرېدو خو افسوس چې تا خپل هم بدعمله وې نو زم د ځان سره بدعمله کم اوس جړېږه په دې کور کې یوازې لاړم دنه هغه تورو تمبو ته هېڅ هم دې کې څه شته نه که ته ووایې چې اوهو د جهانګیر ګاډي دی او دا دغه عجب ګل بنګلي دی او د ارباز ګاډي دی دا ټول شو بزنس دی نیکه څوک هم د من نه نی خبر د چا د کوره نی خبر ټول د لوړې نه په منډه دي ډرامه چې کوم دی کومه یو په کم سن کې راغلی څه پته ته لید که نه یاره سن خو راته نه دی یاده د پی ټي وي ډرامه وه بېوزله جان جان کباډي په مسوشا صاحب نه شوکت صاحب د هغې ډایرکټر و مازدیګری ټایم و نو زه یې بوتلم سلیما ته ما نه پېژانده خدای شته چې سلیما څه له وایي شاهزیب خان چې ننوتو جي فلم شروع شو اوربل فلم لګېدلی اوربل زه اوس وایم چې دغه کم خلک دی چې دا دې کې منډې تړې وایي ما ورته دی بار نه روزي او دا خو دغه ځای کولو دی او که څنګه چل دی دونه نه پوهېدم کله چې تاسو د ډرامو ته ووتو نو کور ته نه وساته پابندي نه وساته وی راوي خو نه چې ډرامو ته مه راځو یاره دغه چې کوم استاد و تره مې پی ټي آی ماسټر و هغه به راته غوسه کېدو او زما د بچپن نه دا شوق و ما به رباب هم والو داسې یو ځای ته لاړو شو ته نو شو هم زموږ ښه ښایسته روانه وه په دویم ورځ راباندې بیا د شپې ډزې وشوې چا کړی چې هسې دغه کول که نه په تاسو به نشانه باندې کولې یاره بس په پوره میله شوې وې په موږ نه په پوره میله شوې وې خو بس نه راغو چې ځان یې ویستو السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو کوربه ملک شاهزیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې ما سره په ورم کې کم میلمه یعنې کم هنرمند موجود دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی تاسو به په ډرامو کې په سکرین باندې لیدلي وي په هر ډرامه کې د دې ویلن کردار وي یا حسین نامې ده هغوی سره خبرې ترې کوو نن زموږ هغوی سره انټرویو ده موږ سره اوسئ جي السلام علیکم جي وعلیکم السلام څنګه شاهزیب خان ښه ټیک جي په خپل چینل باندې هرکلی ته وایو ډېره مهرباني چې تاسو دونه موږ له ټیم راکو روم وغوستو نو موږ ستاسو د چینل هم شکر ګزار یو مخکې چې موږ ستاسو شروعات نه راځو تاسو سټارټنګ چې کوم دی څنګه واغستو تاسو بچیا ډرامې کتې شوق هم څنګه پیدا شو یاره دا خو ډېره لویه کیسه ده لکه په کوزه کې به راغونډو او جی او دا بس موږ چې څه ټایم واړو نو زمینداري مو هم وه نو زه پېښور ته تللی وم تره سره پخوا به چې خلکو الوګان یوړه پېښور ته نو آی سره به شپې کولې نو بس زما هم ورسره تللی وم نو چې ما مازدیګری ټایم و نو زه یې بوتلم سلیما ته ما نه پېژانده خدای شته چې سلیما څه له وایي شاهزیب خان چې ننوتو جي فلم شروع شو اوربل فلم لګېدلی اوربل زه اوس وایم چې دغه کم خلک دی چې دا دې کې منډې تړې وایي ما ورته دی بار نه روزي او دا خو دغه ځای کولو دی او که څنګه چل دی دونه نه پوهېدم ما ته یې مړه بس دا فلم دی وګوره بس بیا به سهار ځو وایي ما چې ته خفه نه شې ما یې ښه هغه اوربل فلم چې ما وکتو نو بس زه زیات د بدر صاحب او د نعمت سرحدي نه متاثره شوم بدر صاحب سره چې کوم دی ملاقات شوی که نه شوی یاره په سټوډیو کې ورسره شوی و لاور کې کله مې چې ولیدو نو هغه ټایم کې څومره خوشحالي محسوس وکړه یاره بس ډېر زیات خوشحاله وم خو لکه نږدې نه شوم ورتلی که نه هغه وخت دا نه دغه و چې په ګیټ به هم چا څوک نه پرېښود ډېر رش به و ډېر مانګ و هغه وخت کې د فلمونو موږ لاړو جي د شانو سټوډیو ته چې زه لاړم بیا بار هغه میدان غوندې وه کې یو بوټی و لاچي غوندې و آی لاندې ولاړم ما به چې د ګیټ کې به زه څنګه ورننوځم اوس دننه سټوډیو ته څوک به پرېښوم نه او بهرحال هغوی به چای پاڼې شته بس موږ هم چای پاڼې ورکړو دننه لاړو نو دا ټول مې صحیح کړه هغه وخت ستاسو لومړنۍ ډرامه چې کوم دی کومه یو په کم سن کې راغلی څه پته ته لید که نه یاره سن خو راته نه دی یاده د پی ټي وي ډرامه وه بېوزله
جان جان کباړي په مسعود شاه صاحب نه شوکت صاحب د هغې ډایرکټر و او د هغې نه مخکې بیا مسعود شاه صاحب یو ډرامه کول آسمان او دا دغه ورسره اسسټنټ و اورنګزیب افریدی. دې کې ستاسو څه کرکټر دې ډرامه کې پی ټي وي دی کې؟ دې کې بس چې زه لاړم په ما هغه ټاپه ولګېده او نو بس هغه ویلن کردار و د اخبار په دفتر به ورغم و مې توړ پوړ لکه ما داسې اوریجنل وکړو چې هغه هر څه مې ورته مات ګوډ کړ. نو هغه ما ته وایي چې ډېر ښه شوکت صاحب راته ووایي یاره ډېر ښه تا خو داسې کار وکړو لکه اوریجنل. نو مایي جي دا کار به اوریجنل ښې هغه ډایلګ مسید شي که نه اوس ایر دی یاره هغه خو رانه ایر دی ډېر وخت هغې وشو نه هغه ډرامه بیا بس یو ځل نیم چلېدلې وه. هغه ډرامه چې کله په چلېده نو هغه ټایم تاسو ته به چې کله په سکرین باندې کتل ډېر خوشحاله به وته هغه ټکه تاسو څه ډېر خوشحاله لا ډرامه لکه د هفتې په ورځ به وه نو ما به د زیارت نه د مازدیګرۍ چېرته تلم به نه ما نن به یې هسې نه هسې نه نن یې وښیي سبا یې وښیي بیا د هغې نه پس زه راغم دغه ته لاور ته لاړو لاور نه بیا چې راغم نو بس ما یې مړه لرې کوه اړه مې مات شو. ما وې یار به دې کې زموږ له چانس نه میلاوي. بیا زما یو ملګری فضل نبي حاجي صاحب دا مانکوټ دی الله دې ښه ساتي هغه سره به زه تلم راتلم هغه مالخانه کې دغه و تاڼېدار و هلته به طارق جمال ماما راتلو بس د خدای پاک هلته نه زموږ دا لینډ سیده کړو ما لې داسې کته ویل لکه ډرامه کې کار نه کوې ما ولې نه کوم اورې بس هغه سره ډرامه خاني به منې زما په سی ډي کې لومبۍ ډرامه خاني به منې پای کې نادیه ګل وه دا ډېره غریبه وه لکه هغه وخت دا نه دغه نه و. او کله چې تاسو د ډرامو ته ووتئ نو کور ته نه وساته پابندي نه وساته وی راوي خو نه چې ډرامو ته مه راځو یاره دغه چې کوم استاد و تره مې پی ټي آی ماسټر و هغه به راته غوسه کېدو او زما د بچپن نه دا شوق و ما به رباب مباب هم والو او نو بس زما زړه بس دې اړخته و ذهن مې دې اړخته و په اسکول کې هم دغه رنګ حساب کتاب و پلار زما خپل استاد و اسکول کې نو بس بیا دغه ډرامه ما یې سره وکړه بیا یې نه سټارټ شو طارق جمال زما استاد دی لکه زه اوس زما زه ویم چې په یو کسب کې د چا استاد نه هغه نشي تللی په مخ کې جمال په هکله به زده وم چې یو ښه انسان دی ډېر زبردست انسان دی الله دې ښه ساتي الله دې بچي آباد ساتي زمونږ ډېر ښه استاد دی زه یې خپل مشر ګڼم لکه څنګه چې مونږ خپل ماماګانو ته ماما وایو داسې هغه هم ماما وایو. تاسو ډېر واقعګانې مې راځي چې تاسې ډرامې په سیټ باندې موجود دي څه واقعې سره مخې ته راغلې شو دوران کې هغه راسره لږ شیر کې د شو دوران کې اب هم د سره شیر کوم او ډرامه مونږ کوله طارق جمال ماما را سره لمبې او په دې چراټ کې مو غالبا کوله خو هلته کې څوک هم نو غرونه و ټول هلته راباندې یو واقعه د ډزو شوې وه راباندې ډزې مزې شوې وې نو هغه ځای نه بیا مونږ راغلو خو خیر شوی څوک پکې نه و لګېدي داسې یو ځای ته لاړو شو ته نو شو هم زمونږ ښه ښایسته روانه وه په دویم ورځ راباندې بیا د شپې ډزې وشوې چا کړی چې هسې دغه کوله که نه په تاسو باندې نشانه باندې کولې یاره بس په پوره میله شوې وې په مونږ نه په پوره میله شوې وې خو بس نه راغو چې ځان یې ویستو والله بس ما سره اکثر دونه چاکو جیب کې وي بس زه خو چې کینم ویښ کینم ځکه چې اکثر دې کې ما ته ګوډه پیښیږي بس شاته مې منډه کو قنات مې شو دغه څه دی دا کنډتار دا مې په لاسونو راخوله ګوتې موتې مې هم خوږ شوې وې هغه وخت او امتیاز را سره ولاړو توتي را سره ولاړو وایي دا به څه کوو ما یې څه به کې خو راځه که نه خپې راوباسه د ظالم بچی ونه لګي چې شاته مې کتو بیا نو چې په کم اړخ تښتېدلی بس زه هم راغم هغه هوټل ته په منډه نو داسې ډېرې واقعې موږ سره وشي اکثر دې کې به ځان بچ کې ځکه چې چا نه تپوس کې میلې ټیلې دي روره دې کې به چا نه تپوس کې موږ به دا وایو مخکې ډرامو ډېر ښکلې معیار او ډرامې ښکلې روانې وې نن سبا ډرامو څنګه معیار ښه دی که نه یاره بس ډېر زیات پرېوتو جي نشته کارونه مارونه بس دغه د موبایلو د یوټیوب چینلې دي پای کې هم بس اوس مرګري راغونډ شي پیسې یو ځای کې
چې تاله وایي چې ته ورته 15,000 او په 10,000 خو زموږ ټوله ډرامه جوړېږي چې 15,000 د تاله درکړم نو زه به بیا څه کوم نو بس نشي ورکولی پیسې هم نشي ورکولی او بس هغه دیاړي ته جوړه ده اوس بس زر 1500 روپۍ ورکوي د ورځې بس خود له دې طرف ته راځي ډرامو ته آیا را دي شي که دلته راځي خپل کاروبار د کوي یاره زه خو شاذب بھائی ای ته دا پیغام ورکوم چې مونږ راغلي یو نو مونږ خفه یو اوسه هغه وخت نه پوهېدو اوس پوه شو خو په دې کې څه شته نه که د یو سړي کاروبار وي یا څه نوکري وي هغه یې کوي نو کولی شي که چېرې هغه څو دپاره کې چې پیسې دي پکې نو پیسه پکې نشته پیسه پکې بالکل نشته وروسته ژوند به یې خراب وي نو زه د دې چینل او د دې کیمرې په سترګه دغه عوامو ته وایم چې د دې نه ووړئ که څوک دا شوق کوئ نو وروره مه کوئ ځکه چې اخري ژوند تباه دی دې کې هېڅ هم دې کې څه شته نه که ته ووایې چې اوهو د جهانګیر ګاډي دی او دا دغه عجب ګل بنګلي دی او د ارباز ګاډي دی دا ټول شو بزنس دی نیکه څوک هم د من نه نه خبر د چا د کوره نه خبر ټول د لوړې نه په منډه دي پوه شوې مونږ له وګوره زما خپله که چېرې دا سروس زما نه وی که نه نو ما نشو کولی زه خپل ایجوکیشن کې ملازم یم پلار مې استاد و زه پکې کلاس پور یم شکر الحمدلله ښه ګزاره مې کېږي نو که زه دغه ځای اړخ ته ځم نو زما تنخوا راځي پیسې مې د باره دي او بل دا کم زموږ د پلار نیکه میراث دی خو اکثر کېدی شي پرېږدو ټول را پسې نښتي دي پرېږدم بس کېدی شي پرېږدو نو بس زه ستا ډېر شکر ګزار یم او چې تاسو موږ له دونه ټایم راکړو بالکل به ورته وکړو واوره یا پلاره که تا چېرې زما په وړوکتیا کې خدمت کړی وی او تعلیم طرف ته دې بوتلی وی نو ولې به پولیس زموږ په دروازه کې ودرېدو خو افسوس چې تا خپل هم بدعمله وې نو زم دې ځان سره بدعمله کم اوس جړېږه په دې کور کې یوازې لاړم دنه هغه تورو تمبو ته بیا پته نه لګي چې په ژوند به در سره ملاوېږم او که په مرګ جی بالکل دا یو حسین سواتی اخر کې تاسو ته ډایلاګ کوم ډېر خوندور پیش کو یقینا چې تاسو په زموږ د پروګرام ډېر زیات خوښ کړی وي تاسو موږ نور ښکلي میلمانه راغواړو هنرمندان به راغواړو صرف انټرویو ریکارډ کوو د دې حالاتو نه به تاسو خبرو موږ سره اوسئ او ته بل پوره پروګرام کې اجازت د الله په امان